بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، خوږو لیدونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا په هیله من یم چې خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي ترڅو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، خوږو لیدونکو، مخکې د دې نه چې نوي لوست ته لاړ شو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو، د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. زه باور لرم چې د تاسو به په یاد وي چې د تاسو د تیرې ورځې د درس عنوان و جنتیکي درملې او واکسین. موږ او تاسو د جنتیک د انجینرۍ په هغه برخه باندې خبرې وکړې چې د هغه په مرسته باندې موږ درملې جوړوو او همدارنګه واکسینونه لاسته راوړو. د دغو درملو او د واکسینونو د اهمیت په هکله مو هم تاسو ته معلومات درکړل. درنو زده کوونکو، د یادولو وړ ده چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي او زه باور لرم چې خپله کورنۍ دنده هره ورځ تاسو درانه سرته رسوئ. راځو نوي لوست ته. درنو زده کوونکو، زموږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي بیولوژي مضمون اړوند دی. 51 لوست دی. د لوست عنوان دی په نباتاتو کې د جنتیک انجینري او په حیواناتو کې د جنتیک انجینري. صفحه ده 99 99 او همدارنګه د لوست موخې دي د تیر په شان باندې موږ د لوست لپاره موخې ټاکلې دي او زه یو وار بیا تاسو باندې ټینګار کوم چې د ژوند په هره چاره کې د موخو ټاکل یوه ډېره اړینه مسله ده، ځکه هغه څوک چې موخې لري، موخې ټاکي د خپل ژوند فعالیتونو لپاره، هغو زر بریا ته رسیږي. نو زموږ او ستاسو د لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله من یم ترڅو د دې لوست په پای کې لومړی په نباتاتو کې او حیواناتو کې د جنتیک انجینري تشریح کړی شي او دوهمه موخه مې دا ده په خپل ورځني ژوند کې د جنتیکي انجینرۍ اهمیت درکړئ. یعنې په هره ورځ چې موږ ژوند کوو د دغه جنتیک د انجینرۍ اهمیت زموږ او ستاسو په ژوند کې څومره دی. درنو زده کوونکو، راځو په لومړي سر کې په نباتاتو کې د جنتیک انجینري. خپله دغه د جنتیک انجینري په آګاهانه ډول او په غیر آګاهانه ډول تر دې وخته پورې د دې څخه ګټه پورته شوې ده. کلونه بزګران نه پوهېدل، یعنې بزګرانو د جنتیک د انجینرۍ په هکله باندې معلومات نه درلودل، ولې دوی د جنتیک د انجینرۍ څخه ګټه اخیستله. هغه په دې مفهوم باندې درنو زده کوونکو، کله چې تاسو به اورېدلی وي چې څوک د غنمو تخم، د جوارو تخم یا د نورو نباتاتو تخم انتخابوي یا د ځان دپاره ټاکي، دا خپله دغه ټاکنه یا ټاکل د ښو نسلونو، د ښو تخمونو، دا په حقیقت کې په خپله د انجینرۍ د جنتیک څخه ګټه پورته کول دي. ولې بزګرانو د انجینرۍ د جنتیک په هکله باندې معلومات نه درلودل، ولې د دغه پدیدې نه په ناګهانه ډول، په ناخبره ډول باندې د دې څخه یې ګټه پورته کوله. هغو به تخمونه انتخابول او د هغو تخمونه چې ښه حاصل به یې ورکاوه، هغه تخمونه چې ښه به ورته معلومېدل، هغه به یې ټاکل او هغه به یې کرل او په خپل په کښتزار کې، په خپله ځمکو کې به یې د هغه څخه ګټه اخیستله. درنو زده کوونکو، په کله چې په 20مه پېړۍ کې د جنتیک د انجینرۍ په هکله باندې معلومات رامنځته شول درنو زده کوونکو، نو په دغه 20مه پېړۍ کې هغه قوانین چې د جنتیک په علم کې نافذ شوي دي، د جنتیک په علم کې د هغه څخه کار اخیستل کېږي، نو بیا د دغو قوانینو په رڼا کې د دغو قوانینو په استفادې سره نوي نسلونه منځته راوړل شله او ښه نسلونه یې منځته راوړل، ښې ټاکنې یې وکړې په دې برخه کې. نو کله چې درنو زده کوونکو ښه نسلونه یې منځته راوړل، نو په دې وخت کې د دغو نسلونو په ټاکلو سره چې د جنتیک د انجینرۍ په وسیله باندې هغه نسلونو کې اصلاح راغله او نباتي نسلونه یې اصلاح کړه او بالاخره د دې څخه یې ګټه پورته کړه. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو چې د جنتیک انجینري یا د جنتیک د انجینرۍ په برخه کې چې کومه فعالیتونه شوي دي درنو زده کوونکو، نو دا
په کومو برخو کې دا په کارول کیږي یا په کومو برخو کې کاربرد لري. لکه تاسو پوهیږئ د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت. خپله دغه هغه نباتات چې درنو زده کوونکو هغه نباتات چې هغو د وچکالۍ سره توافق کړی وي یا یې د وچکالۍ سره مقاومت کړی وي، نو د هغو نباتاتو جینونه د انجینري د جنتیک په وسیله باندې راخیستل کیږي او نورو نباتاتو کې دننه کیږي چې هغه نباتات هم بیا د همدې جن په وسیله باندې چې موږ ترانسجن یا بیګانه جن ورته وایو هماغه ډول پروتینونه تولیدوي، مواد تولیدوي، تر څو دغه نبات هم د وچکالۍ په مقابل کې څه وکړي؟ مقاومت وکړي. نو اوس موږ وایو د همدې نباتاتو د انجینرۍ په مرسته باندې موږ هغه نباتات لاسته راوړی شو چې د وچکالۍ سره څه کوي؟ د وچکالۍ سره مقاومت کوي. دا یوه مسله شله. ما یو کاربر تاسو ته بیان کړ چې د جنتیک د انجینرۍ په وسیله باندې موږ داسې نباتات لاسته راوړی شو چې که چېرته وچکالي وي یا هغه ځای کې چې اوبه کمې وي موږ هغه نبات لاسته راوړو تر څو د وچکالۍ سره مقاومت وکړي. بله د هر ډول خاورې بله مهمه خبره دا ده چې د هر ډول خاورې اقلیم او بیلابیلو محیطونو سره توافق وکړي. درنو زده کوونکو لږ څه په دې باندې رڼا اچوم. کله چې موږ وایو چې داسې نباتات موږ د انجینري د جنتیک د انجینرۍ په مرسته باندې لاسته راوړو چې د هر ډول خاورې موږ او تاسو که چېرته د خاورې پېژندنې د اړخه خاوره وڅېړو، موږ ریګي خاوره لرو، هغه رأسي خاوره لرو لکه مکنه خاوره چې موږ ورته وایو، او نور ډولونه په خاورو کې هم شته. که چېرته د پی ایچ د نقطې څخه ورته وګورو، د پی ایچ د اړخه ورته وګورو، په خاوره کې قلوي خاورې شته، یعنې چې قلوي زیاته وي، هغه خاورې شته چې په هغه کې اسید زیات وي. نو موږ کولی شو چې د همدې د جنتیک د انجینرۍ په مرسته باندې موږ د هر ډول خاورې ته هغه نبات چمتو کړو، هر ډول اقلیم سره برابر نبات لاسته راوړو او وکولی شو چې د بیلابیلو محیطونو بالاخره د بیلابیلو محیطونو سره توافق وکړي. هغه ډول نبات موږ د همدې د جنتیک انجینرۍ په مرسته باندې لاسته راوړو. درنو زده کوونکو اوس د دې کومه تشریحات چې ما تاسو ته درکړه د دې بیلګې باید زه تاسو ته بیان کړم. د دې بیلګه هغه ده چې د باکتریا د خاورې د باکتریا جن څه ته شوی دی درنو زده کوونکو؟ د خاورې د باکتریا جن نباته تطبیق کړی دی او بالاخره نبات د حشرو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. مقاومت پیدا کړي. نو یوه بیلګه درنو زده کوونکو، نو یوه بیلګه دا ده چې د خاورې د باکتریا جن یې راخیستی دی، نبات یې تطبیق کړی دی دغه ساینس پوهانو، او په پایله کې لیدلی دي چې دغه نبات داسې پروتین تولید کړی دی چې نبات د حشرو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی. نبات څه شی کړی درنو زده کوونکو؟ د حشرو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی. نو تاسو وګورئ چې یو بله پدیدې په مقابل کې چې هغه حشرات هم په دې کې مقاومت پیدا کړی دی.
بله بیلګه یې درنو زده کوونکو دا ده چې وریجې چې اوسپنه نه لري. وریجې څه شی نه لري درنو زده کوونکو؟ بله بیلګه یې دا ده چې وریجې اوسپنه نه لري او همدارنګه بیتا کیروتین نه لري. اوسپنه او بیتا کیروتین نه لري. دا هغه مواد دي چې بدن ورڅخه ویټامین ای جوړوي. نو په ځینو هیوادونو کې ډېر افراد ځکه چې د وریجو څخه استفاده کوي د ویټامین ای په قلت سره یا د اوسپنې په قلت سره مواجه دي. اوس د دغه جنتیک د انجینرۍ په مرسته باندې ساینس پوهانو هلې ځلې کړي دي، کوښښونه یې کړي دي تر څو دغه وریجو ته یو جن داخل کړي تر څو په دې وریجو کې اوسپنه او دغه بیتا کیروتین منځته راوړي. او څه ناڅه دغه هڅې د دې ساینس پوهانو د بریا لوري ته نږدې دي او هیله بښونکي دي. نو تاسو درنو زده کوونکو په انځور کې هم ګورئ چې په دې انځور کې تاسو هغه د وریجې انځور ګورئ چې دلته د انځور کې لیکلي دي د وریجو په جن کې بدلون، دلته بدلون راوړی دی. نو دلته یوازې تاسو د انځور له پلوه لیدلی شئ چې دلته په څه ډول باندې دی دغه د وریجې هغه انځور او بالاخره دلته په څه ډول دی او دلته او دلته. درنو زده کوونکو نو ځکه په دغه وریجو باندې هم بیا د طلایي وریجو نوم ایښودل شوی دی ځکه چې که دغه بدلونونه په دې وریجو کې راشي نو دا ډېر هیله بښونکي دي او د همدې پلوه هم دې وریجو ته طلایي وریجې وایي. راځو درنو زده کوونکو د خپل دویم عنوان ته په حیواناتو کې د جنتیک انجینري. تاسو پوهیږئ درنو زده کوونکو چې هر کله کوښښونه شوي دي چې په حیواناتو کې هم څه وکړه درنو زده کوونکو، په حیواناتو کې هم ښه نسلونه منځته راوړي او خو دغه د ښو نسلونو د منځته راوړلو کوښښونه په پخوا زمانو کې په دودیز ډول باندې یعنی د عصري علومو په رڼا کې د ساینس په رڼا کې د نوو میتودونو په رڼا کې دغه عمل سرته نه رسېده. نو دوی به کوښښ کاوه چې ښه نسلونه وټاکي، ښه نسلونه منځته راوړي، ولې هماغه په دودیز ډول باندې هماغه قدیمي روشونو باندې کومه چې به دغه وخت هغه مالداران او دهقانان په هغه باندې پوهېدل او هغو ځان ته قدیمي روشونه درلودل. درنو زده کوونکو بالاخره کله چې د جنتیک انجینري رامنځته شوه بیا د جنتیک د انجینرۍ په پایله کې چې دغه البته د جنتیک انجینري د حیواناتو په برخه کې ده، نو دوی وکولی شول چې د دې په استفادې سره د حیواناتو په برخه کې هم ډېر بدلونونه رامنځته کړي. د هغو هغه ښه بیلګه دا وه چې البته د جنتیک د انجینرۍ نه د مخکې دغه ساینس پوهانو به غواګانو ته د ودې هورمون څه کوه درنو زده کوونکو تطبیقاوه تر څو دغه غواګانې ډېرې شیدې وکړه. یعنې دغه د ودې هورمون د هغو په شیدو باندې تاثیر وکړه او دغه شیدې د غواګانو ډېرې شي. خو هغه د دې جنتیک د انجینرۍ نه پخوا دغه هورمون به دغه ساینس پوهانو یا په لابراتوارونو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه لاسته راوړه چې دا به قیمته هم تمامېده او په سختۍ سره به هم لاسته راته. خو کله چې د جنتیک انجینري د حیواناتو په برخه کې رامنځته شوه نو هغه جن چې د ودې هورمون څه کوي تحریکوي د ودې هورمون منځته راوړي نو هغه جن باکتریا ته دننه که او د باکتریا په وسیله باندې د ودې هورمون لاسته راوړه او اوس دغه هورمون غواګانو ته تطبیقوي تر څو دغه غواګانو څخه ډېرې شیدې لاسته راشي. مهمه خبره دا ده درنو زده کوونکو چې زه تاسو ته باید ووایم چې منګه د جنتیک انجینري باید هم له کیفیت له اړخه خبرې پرې وکړو او باید هم د کمیت له اړخه خبرې پرې وکړو. ځینې وخت درنو زده کوونکو داسې هم کیږي چې د جنتیک د انجینرۍ دغه پرمختګونه چې شوي دي د کیفیت د اړخه درنو زده کوونکو د کیفیت د اړخه منګه ته دغه ښه تمام شي، یعنې منګه ته حاصلات ډېر لاسته راشي، په اسانه توګه باندې لاسته راشي، حاصلات زر لاسته راشي، خو د کیفیت د لحاظه بیا ځینې ستونزې رامنځته کوي. یوه بیلګه تاسو ته ویلی شم لکه دغه د فارمونو چرګان چې دي تاسو ګورئ چې په 40 ورځو کې
یو د فارم هغه د غوښې چوګوړی هغه سپین چرګان چې دي څومره لویږي. تاسو وګورئ که په عادي ډول باندې موږ فکر وکړو، په عادي ډول باندې په یو کال کې هم یو د چرګې چوګړی په هغومره اندازه باندې نه لویږي لکه دغه فارمي د غوښو چرګان چې په 40 ورځو کې لویږي. ولې د کیفیت په علاوه بیا موږ هیڅکله هغه د کورنیو چرګانو سره یا د عادي چرګانو سره نشو پرتله کولی. نو دغه د انجینري د جنتیک یوه ښه بیلګه ده چې هغو ته ځینې داسې د خوړو توکي ورکول کېږي چې هغه کې د ودې کولو هغه درمل وښیم یا هورمون وښیم هغه کې شتون لري، کیمیاوي ماده په هغه کې شتون لري چې هغه ته زر وده ورکوي. ولې خپله درنو زده کوونکو دغه د سپینو چرګانو غوښه هغومره کیفیت نه لري لکه هغه عادي چرګان چې لري. نو د کیفیت له اړخه بیا ځینې وخت دغه پرمختګونه یا د جنتیک انجینري ځینې ستونزې هم درلودلی شي. درنو زده کوونکو د موږ دغه لوست که زه راټول کړم، موږ او تاسې د جنتیک د انجینرۍ په برخه د نباتاتو په برخه کې خبرې وکړې. موږ وویل چې د وچکالۍ ډول ډول محیطونو ډول ډول خاورو سره موږ کولی شو چې نباتات ته توافق ورکړو د انجینرۍ جنتیک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو د موږ بله برخه دا وه چې موږ وویل چې په حیواناتو په برخه کې هم د جنتیک د انجینرۍ څخه ګټه پورته کیږي او هغه مهم ټکي مې تاسو ته بیان کړل. د موږ لوست درنو زده کوونکو پای ته ورسېده. مخکې د دې نه چې د تاسو سره مخه وکړم تاسو ته کورنۍ دنده سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې په ورځني ژوند کې د جنتیک د انجینرۍ اهمیت د نباتاتو په برخه کې او د حیواناتو په برخه کې په یوه پاراګراف کې په لنډ ډول باندې ولیکئ. هیلهمن یم چې خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ، ځکه چې د ستاسو کورنۍ دنده د ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. درنو او معززو زده کوونکو د موږ او تاسو د راتلونکي لوست عنوان د جن په وسیله باندې د انسانانو درملنه د موږ او تاسو د راتلونکي درس عنوان دی د جن په وسیله باندې یا په واسطه باندې انسانانو درملنه. راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.